عبدالله به ډېر ژر 14 نوي والیان او وزیران مقرر کړي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې اشرف غني د بهرنیو چارو وزارت وزیر چې د عبدالله څخه هم لرې کړ چې د اجرایه ریاست غبرګون یې راوپاروه. خو څو ورځې وړاندې غني ادریس زمان هم له چوکۍ لرې کړ چې دلیل یې تر اوسه هم نه ده معلوم چې ولې او پر ځای یې خپل ویان هارون تخانسوري ورمعرفي کړ. نو سمدلاسه عبدالله پر خپله فیسبوک پاڼه پوسټ وکړ چې بهرنیو چارو وزارت زما ده او څوک حق نه لري چې مقرریان یې وکړي. اجرایه ریاست ته نږدې سرچینې وایي چې ډېر ژر به اجرایه رئیس عبدالله 15 نوي وزیران او 8 والیان مقرر کړي. دغه سرچینه چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي وایي چې د ټاکنو دوهم پړاو ته د تګ سره د عبدالله له لورې دغه ګمارنې حتمي دي. په ظاهره توګه دغه ګمارنې د ارګ له لورې د نوي مقرریو په غبرګون کې دي چې تېره یکشنبې هغه د خپلو پلویانو په یوه ناسته کې ویلي هم وه چې نور ارګ خپلسري ورته د زغم وړ نه ده. د اجرایه ریاست ویان امید میسم ویلي چې د ملي وحدت حکومت د توافقنامې په اساس اجرایه ریاست کولی شي چې ورته اقدام وکړي. بلخوا بیا د اشرف غني فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوي د اجرایه ریاست له لورې د نوي ګمارنو په اړه ویلي چې د ثبات او همپالنې ټیم د یوې نوې سیاسي فتنې د زیږولو په لټه کې ده. مرتضوي ویلي چې دغه ټیم مختلفې سناریوګانې په نظر کې لري خو ولس به یې حمایت ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تر دې وړاندې د ثبات او همپالنې ټیم مخکښ غړو له عبدالله غوښتي وه چې ګمارنې دې وکړي. تطبیقول یې پر خلکو او د ټاکنو پر شریکولو دي. په ورته وخت کې د شکایتونو کمیسیون ویلي چې په راتلونکي 2 یا 3 ورځو کې به د 3000 جنجالي رایو په اړه وروستۍ پرېکړه وکړي چې په دغه پرېکړه به د ټاکنو برخلیک هم معلوم شي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.